پښتو به له دې وروسته د زندان ژبه نه وي، پښتو به له دې وروسته د دربار ژبه وي. د کورنیو چارو وزارت امر کړی دا ټولو ادارو ته چې له دې نه وروسته به ټول اداري راپورونه په پښتو ژبه باندې لیکل کیږي. که څه هم دغه خبر د تعصب پر بنیاد نه کوم او نه خوند راکوي، او زه باور یم چې دغه د کورنیو چارو وزارت هم دا خبر د تعصب پر بنیاد نه ده کړي، خو له پښتو نه په اداراتو کې تر اوسه کار نه اخیستل کېدو. که په تیر حکومت کې و که په د افغانستان په ټول د تاریخ کې ده، په اداري کارونو کې به ډیری فارسي و هغه مکتوبونه چې هغه باید په پښتو هم لیکل سوي وای، ځکه چې رسمي ژبه ده د دې هیواد، رسمي مهمه ژبه ده، د ډیرو خلکو ژبه ده، خو ډیری مکتوبونه به په فارسي لیکل کېدل. داسې اوس دغه مکتوبونه اوس په پښتو لیکل کېږي، یو بهترین اقدام ده. موږ فارسي ته احترام لرو، هغه هم زموږ د وطن ملي ژبه ده، رسمي ژبه ده، خو د دې تر څنګ باید پښتو ته هم همدومره وخت ورکړل سي لکه څنګه چې اوس دوی امر کړی، بهترین امر یې کړی، بهترین اقدام یې کړی ده چې پښتو به هم له دې نه وروسته په مکتوبونو او هغه اداري راپورونو کې استعمالیږي چې دا د افغانانو لپاره او د پښتو ژبو لپاره د پرمختګ یوه خبره ده.